چین د امریکا په وړاندې د طالبانو په ننګه میدان ته راودانګل. چین له امریکا څخه ژر تر ژره د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادولو او طالبانو ته یې د سپارلو غوښتنه کړې. دا چې دا خبره چا او څنګه کړې او د امریکا څخه یې ولې او څنګه دا غوښتنه کړې، بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. چین وایي امریکا د افغانستان بانکي زیرمې طالبانو ته وسپاري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین له امریکا غوښتي چې له ځنډ پرته د افغانستان بانکي شتمني د طالبانو حاکم رژیم ته وسپاري. وانګ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سپټمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان له کنګل سوو پیسو څخه د 3.5 میلیارډ ډالرو د بیلولو په اړه د یو امریکایي قاضي وروستۍ پریکړه چې ویلي دي د سپټمبر د 11مې قربانیان له دې پیسو څخه د غرامت ترلاسه کولو حق نه لري، ښیي چې امریکا دا پیسې په ناقانونه توګه کنګل کړي دي. چین دغه راز په سیمه کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په اړه د امریکا پر سیاستونو توندې نیوکې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وایي موږ له امریکا غواړو چې په خپل عمل له سره غور وکړي او سمدستي د افغانستان بانکي شتمني آزاده او پر افغانستان لګېدلي یو اړخیز بندیزونه لغوه کړي. امریکا باید په افغانستان کې د سولې او بیا رغونې لپاره خپل اصلي مسؤلیت پر غاړه واخلي او نړۍ ته وښیي چې مسؤلانه عمل کوي. امریکایي چارواکو ویلي چې که طالبان د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور غیر سیاسي کړي او بې طرفه مسلکي کادرونو ته د سپارلو ترڅنګ یې له دغه سکتور څخه د خپلې ډلې په ګټه نه استفاده تضمین کړي، د افغانستان کنګل کړې بانکي زیرمه به د افغانستان بانک ته وسپاري. خو د طالبانو حکومت په دې اړه د امریکا غوښتنې نه دي منلي او دغه هیواد یې د افغانستان د بانکي زیرمو په تړلو تورن کړی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله پامان.